هم شی دی او فضیلت دی. تاسو د علماو نه اورئ بلکې خپل علما یې تاسو په بیانونو کې دا ویل چې نبی علیه السلام د قرآن د تلاوت څومره فضیلت ذکر کړی دی. الله رب العزت قرآن مجید کې د تلاوت څومره فضیلت ذکر کړی دی. تلاوت هم بیا په ښایسته انداز سره ورتل القرآن ترتیلا په ښایسته ښکلي او په کلاره کلاره آواز باندې. مور بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها یو ځل چاته وی نبی علیه السلام به د ستاسو په شان خبرې نه کولې، تاسو خو لګیایي پرله پسې یو شان خبرې کوئ، یو لانی ختمه چې بله خبره شروع کوي که زه یم او که بل دی کوشش دی وکړي د محبوب په شان کلام څوک نشي کولی. وی د نبی علیه السلام خبرې به دومره روانې برابر او په ښه انداز سره وي او په کلاره کلاره به یې کولې چې مونږ که غوښته نو مونږ به د نبی علیه السلام ټولې خبرې شمیرلې وي. دومره په مزه مزه به یې خبرې کولې، دومره په یو خبره به یې کوله، یو خبره به یې کوله، لږې خبرې به یې کولې، دومره په کلاره کلاره یو واضح خبرې به یې کولې. لومبنی قاری د قرآن هم نبی علیه السلام دی، حافظ خو خود نبی علیه السلام دی، معلم لومبنی هم نبی علیه السلام دی، مدرسې کې ښودنه هم د نبی علیه السلام نه شروع شوې ده. صحابو ته به باقاعده تلاوت کول او صحابه په تلاوت پویه کول. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام به د سحر سنت په دې کې به قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد وي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای ما یو میاشت یا څلوېښت ورځې غور وکړو په دې خبره باندې چې نبی علیه السلام په دې سحر سنتو کې د ټولو نه ډېر کم تلاوت کړی دی. نو ما ته معلومه شوه چې په دې کې قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد دا سورتونه لوستي دي. علما بیا دکه ځای وایي چې د عبدالله ابن عمر صاحب ته دا دومره زیات د نبی علیه السلام دا تلاوت څنګه معلوم شو؟ ځکه چې سري مونځ و ځان له مونځ و نو نبی علیه السلام نه دی څنګه پوه شه چې دا وایي؟ نو وی معلومه شوه چې نبی علیه السلام به په فرضو کې هم او په سنتو کې هم او په نفلو کې هم او په وترو کې هم نبی علیه السلام به دومره تلاوت په جهر سره برابر کولو چې صحابه زمانه یاد کړي چې محبوب په دې رکعتونو کې اکثر دا تلاوت کړی، په دې رکعتونو کې دا تلاوت کړی. د دې وجې راځي چې نبی علیه السلام به په وترو کې سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد دا درې به کثرت سره وي. نبی علیه السلام به ښکلي انداز سره تلاوت کولو. تاسو علما هم یئ، تاسو قرا هم شوئ، تاسو ته دا خبره ښه معلومه هم ده چې نبی علیه السلام به یو آیت جدا وي، یو آیت به جدا وي. زما طالبانو فضلا ورونو ستاسو خدمت کې یو خبره عرض کوم او هغه ده چې تاسو اوس انشاءالله د درس نظامی نه او د علوم دینیو نه هم فارغه کیږئ. نو تاسو له به د یوې خبرې ډېر لوی اهمیت او ضرورت د هغې احساس در کوم د یو ورور په حیثیت باندې، او هغه دا چې که دنیا د یو خوا نه بل خوا واوړي خو د نبی علیه السلام د سنتو په طریقو کې تغیر او تبدل به نه کوو، د خپله ځانه به څه شی نه کوو، هر یو شی به د نبی علیه السلام د محبوب سنتو مطابق کوو. د صوفیای کرامو مرکزی نقطه څه ده؟ صوفیای کرام وایي چې څه کوي هغې کې به د نبی علیه السلام د هر یو سنت لحاظ ساتي، خیال به ساتي، تر دې پورې چې که نبی علیه السلام عادتي یو سنت یو وخت کې یو شان کړي ته به یې مؤکه شان وکړي، په هغې کې به څه قسمه تغیر. شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه به همیشه دپاره د ماسخوتن د 2 رکعاتو سنتو نه وروسته 2 رکعاته نفل په ناسته باندې کول. چا ترې تپوس وکړي حضرت دا تاسو په ناسته کم مونځ کوئ؟ وي دا نفل دی نبي علیه السلام کړی دی. وی تاسو ټول مونځ په ولاړو کوئ دې ته کښېنئ، وي محبوب ورته ناست دی نو زه ورته ځکه کښېنم، زه به یې هماغه شان کوم.
ما د خپل والد محترم حضرت شیخ رحمت الله علیه نه دا په خپله څو ځله اورېدلي چې صوفیای کرامو بزرګانو به د سنتو دومره اهتمام کولو چې که په ورته په یو څیز کې د هغې واضحه سنت نو معلوم نو هغه څیز به یې نه خوړو نه به یې څکو. تاسو پوهېږئ یعنې داسې یو شی نشته چې د نبي علیه السلام طریقه پکې نه وي موجود. خو صوفیای کرام ډېر وړو وړو نقطو پسې ګرځي نو هغوی به وی آیا چې په دې کې به نبي علیه السلام څنګه طریقه کړې وي او په دا به خوړلي وي او که نه. نو یو بزرګ ته چا خټکی راوړو نو ورته یې ویې دا سیب وخوره دا وې د دې موسم ښکلې میوه ده او ډېره خوږه ده. نو چې کټ یې ورته نو هغه وی چې زه یې نشم خوړی. ویې ولې؟ وی ما ټول کتابونه کتلي خو د نبي علیه السلام پکې د دې خوراک ذکر نه دی راغلی چې خټکی خوړلی دی. وی د خربوزې او د دې خو د صحابو راغلي دي هغه صاحب ورته ووی وی زه وایم چې د دې میوې نه دی راغلی نو که بله میوه یې خوړلي خو ما ته د دې میوې پته نشته چې دا یې خوړلی ده او که نه. او وی که چېرې بالفرض وایم چې د الله نعمت دی نو زه ترې ولې انکار وکړم نو بیا یې راته دا پته نشته چې دا پاړی نبي علیه السلام د کمې غاړې شروع کړې ده نو چې ما ته دا پته نشته ښه به دا یې چړوې نه خورم. هر څه کې بیکار علما هم دې ته وایي عوامو ته د سنتو طریقې وښیئ. د نبي علیه السلام د ژوند حالات خلکو ته بیان کوي. ځوانانو ته د نبی علیه السلام مینه ورکوي. د محبوب سنت ورته وښیئ چې یو ځوان نن د غیرو خلکو طریقې خپلوي زه پې هم خفه یم ته پې هم خفه یې خپل مور او پلار پې هم خفه دی. خو زه وایم کیدی شي د دې وجه دا هم وي چې دغه ځوان ته د نبي علیه السلام شخصیت واضحه شوی نه دی یا د هغه مجلس ته نه دی تللی یا د داسې خلکو سره ناسته نه ده کړې. د دې د وجې د ده په زړه کې هغه مینه د سنت او د نبي علیه السلام د لویې هستی رانله او د دې د وجې دی د هغه خلکو په طریقو پسې روان شو چې هغه د نبي علیه السلام د طریقو مخالف طریقې دي. چرې به هم څوک په اړولي لاس باندې خوراک څکاکو نه کي خو که چرې د هغه د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شمایل سره محبت پیدا شي. چرې به هم یو بنده هغه به په ولاړه خوراکو نه کي خو که چرې د هغه په زړه کې د نبي علیه السلام د لویو شمایلو د هغې هغه وضاحت راغی او هغه ورته ښکاره شو بیا به چرې هم هغه داسې ونه کړي چرې به هم ونه کړي. تاسو علماو ته چې کومې دوه تحفې میلاو شوې د قرآن او د حدیثو د علومو علوم دینیو او بله درته د قرآن مجید د تجوید نو تاسو اورېدلی دي چې د علماو د قراو کوم فضیلت او برکت دی الله به تاسو له درکړي الله دې درکړي او خلکو ته به د دنیا فایده ورسي.